لا سره ځان انځلول یعنې د موټ وهلو څخه د ځان ساتلو لارې چارې. ما په خپل چینل باندې د لاس سره ځان انځلولو توانونه ښودلي وو. اکثره ملګرو راته مسیجونه وکړل چې دا توانونه زموږ په وجود کې رامنځته شوي دي. څنګه اوس کولی شو له دې ناوړه عمل څخه ځانونه وساتو، یعنې ځانونه ترې واړوو. نو زه مجبور شوم چې په دې اړه تاسو ته یوه جامع ویډیو برابره کړم تاسو لپاره ګټوره وګرځي. ځینې لارښوونې دي چې هغه عملي کړئ، د هغه په عملي کولو سره به انشاءالله له دې ناوړه عمل څخه وساتل شئ. ګرانه کتونکو، په ویډیویي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. اول تل کوشش وکړئ چې په اوداسه سره وګرځئ. دوهم 5 وخته منځونه په جمع وکړئ. دریم د حل مانځه وروسته اذکار وکړئ. څلورم سهار وختي قرآن عظیم شان تلاوت وکړئ. پنځم ځان مصروف کړئ، بېوزګاري څخه ځان وساتئ. شپږم کوشش وکړئ تمرین وکړئ، ځکه تمرین ستاسو وجود ته صحت وربخي. اووم ښه ملګری انتخاب کړئ، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر ملګری به د خپل ملګري په دین وي. نو د لپاره ښه ملګری انتخاب کړئ، له بد ملګري ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې روژه ونیسئ دی یا په هره میاشت کې د قمري میاشتې 14 14 او 15 باندې روژه ونیسئ. فتوا یې وددیا کې راځي چې د دې 3 روژې په میاشت کې نیول د یوې میاشتې د ثواب سره برابره ده. روژه وجود یا نفس تسلیموي. که چیرې بیا د روژې وس نه لرئ، داسې غذاګانې وخورئ چې ستاسو وجود د شهواني قوت کمال باعث وګرځي. مثال په طور سره ترشې میوې لکه نارنج، لیمو، نالټه یا هغه غذاګانې چې ویټامین سي لري زیات وکاروئ، ځکه دا ستاسو په وجود کې د شهواني قوت د کموالي سبب کیږي. که چیرې مسافر یاستئ، له داسې غذاګانو باید وخورئ چې شهواني قوت مو کموي او داسې غذاګانې ونه خورئ چې شهواني قوت مو زیاتوي. نظر کنټرول کې ولرئ، ځکه که چیرې یو داسې څیز سره تاسو مخامخ کیږئ چې ستاسو په هغه شهواني قوت راپاروي، نو د دې د لیدلو څخه ډډه وکړئ. که چیرې په انټرنیټ کې خراب ویډیوګانې او عکسونه ګورئ، نو ستاسو د دې د لیدلو څخه ډډه وکړئ. نو نظر مو کنټرول کړئ، هم به ذهن برابر وي، هم به عصبي سیستم برابر وي، هم به هورموني سیستم، او د ناوړه عمل څخه به انشاءالله ساتل شوی وي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه په دې هیله چې خوښه مو شي او تاسو لپاره د ګټې وړ وګرځي.